اے خلکو له خپل هغه رب نه ویریږي چې هغه تاسو له یو تن څخه پیدا کړی او له هغه تن څخه د هغه جوړه منځ راوړه او له دې دواړو نه په نړۍ کې ډیر نارینه او ښځې خوار کړل له هغه خدای نه ویریږي چې د هغه په وسیله تاسو یو له بل نه خپل حقوق غواړئ او د خپلوي او پیوندونو لغوڅولو نه ډډ وکړئ باور ولرئ چې الله پر تاسو څارونکی دی د یتیمانو مالونو هغه ته بیرته وسپارئ خم مال په بد مال مبدلوي او د هغو مالونو له خپل مالونو سره په ګډولو مخوري دا ډیره لویه ګناه ده که تاسو ویریږئ چې له یتیمانو سره به عدالت نشئ کړای نو کومې ښځې چې تاسو خوښیږي له هغو څخه له 2 3 یا 4 سره نکاح وکړئ او کله تاسو سره د اندېښنې وی چې له هغو سره به عدالت نشئ کړای نو یو ښځه وکړئ یا له هغو وینځونه ازدواجی کار واخلئ چې تاسو ته په لاس درغلي دي په دې توګه له بې عدالتۍ نه په ښه شان ژغورل کېدای شي او د ښځو مهر په ښه زړه یعنی فرض ګڼل ورکړئ البته که هغوی په خپل خوخه تاسو ته بخشش کړي نو تاسو هغه په خوند سره خورلای شئ او ناپوهانو ته د هغوی مالونه مو ورکوي کوم چې تاسو په ولایت کې دي او الله هغه تاسو د ژوند سمبالښت وسیله ګرځولې او له دغه مالونو څخه هغو ته خوراک او پوښاک ورکړي او د دوی د مال په حساب او ساتلو سره دوی ته سمه لارښوونه وکړي او یتیمان تر ازموینې لاندې ونیسئ تر دې پورې چې هغوی د نکاح کولو وړ سن ته ورسیږي بیا که تاسو په هغو کې اهلیت ولید نو د هغو شتمنۍ هغو ته وسپارئ دا سه هیڅ کله مکوئ چې د انصاف له حد نه تیری وکړي او له دې ویرې نه د هغو شتمنۍ په بیړه وخورئ چې که هغوی لوی شي خپل حقوق به درڅخه وغواړي د یتیم کوم سرپرست چې بډای وي هغه د پرهیزګارۍ نه کار واخلي او کوم چې بیوزلی وي هغه د په معروفه توګه وخوري بیا چې کله د هغو شتمنۍ هغو ته سپاري نو خلک پر شاهدان ونیسي او د حساب اخیستلو لپاره الله کافی دی د نارینه لپاره په هغه متروکه کې برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پریخي او د ښځو لپاره هم په هغه متروکه کې برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پریخي که لګوي او که ډیره او دا برخه د الله له لوري ټاکل شوې ده او کله چې د ویش په وخت کې د کورنۍ خلک او یتیمان او بیوزلي راشي نو په دې مال کې هغه ته هم څه ورکړي او له هغه سره په خوږه ژبه خبري وکړي خلکو ته د دې خبرې په نظر کې نیولو سره ویره کول پکار دي چې که هغوی په خپل لزان ورسته بیوزلي اولادونه پریږدي نو د مرګ په وخت کې به د خپل اولادونو لپاره څنګه زویدلیو نو باید چې هغوی له خدای ویریږي او رښتیا وینا وکړي کوم خلک چې په ظلم سره د یتیمانو مالونه خوري په حقیقت کې هغوی خپل ګیډې له اور ډکوي او هغوی به ارومرو د دوزخ او جن اور تورنوزي ستاسو د اولادونو په باب الله تاسو ته لارښودنه کوي چې د نارینه برخه د 2 ښځو په اندازه ده که د مړي وارثان له دونه زیاتې لونی وي نو هغه ته د ترکې له 3 نه 2 برخې ورکړای شي او که صرف یو لور وارث وي نو نیمایي ترکه دی هغه ده که د مړي اولادونه وي نو د هغه مور او پلار هر یو ته د شپږمه برخه ورکړای شي او که اولاد نه وي او وارثان هم دا مور او پلار وي نو مور ته د 3مه برخه ورکړای شي او که د مړي ورونه او خويندې هم وي نو مور به د شپږمې برخې حقدار وي دا ټول برخې به هغه وخت بیلیږي چې کمړي وصیت کړی وي هغه پوره کړی شي او که پور ور باندې وي چې هغه ادا کړی شي تاسو نه پوهیږئ چې تاسو د مور پلار او تاسو له اولادونو کوم یو د ګټې په لحاظ درته ډیر نږدې دی دا برخې الله ټاکلي دي او په یقیني توګه الله له ټولو حقیقتونو څخه خبر او په ټولو مصلحتونو پوهیدونکی دی او تاسو کله چې څه پریخي وي د هغه نیمایي برخه تاسو ته رسیږي که اولاد نه وي او که اولاد وي بیا د ترکې څلورمه برخه تاسو ده کله چې وصیت شي که هغه کړی وي پوره کړی شي او د پور لادا کېدو وروسته که پوره وړي وي
او وروسته کپوره وړي وي او هغوی به ستاسو له ترکینه د څلرمې برخه حقداري وي که به اولاد وي او که ستاسو اولادو نو بیا د هغو اتمه برخه ده وروسته د وصیت له پوره کولو نه که تاسو وصیت کړی وي او وروسته د پور له ادا کولو نه کپوره وړي وي او که هغه نارینه یا ښځه چې د هغه میراث باید وویشل شي به اولاد هم وي او مور پلار هم ژوندي نه وي خو یو مورنۍ ورور یا یو مورنۍ خور موجوده وي نو ورور او خور هر یو ته بشپګمه برخه ورسیږي او کورونه او خويندې لیونه زیات وي نو د ټوله ترکه په دریمه برخه کې به هغوی ټول برخه والوي وروسته له هغه zarar نه رسونکي وصیت له پوره کېدو نه چې کړای او د پور له ادا کولو چې ور باندې وي دا د الله له لوري حکم دی او الله په با خبره او نرم خوی دی دا د الله ټاکل شوی پولی دی څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي الله با هغه داسې باغونو ته نه باسي چې تر هغه لاندې به ویالي بهيږي او هغوی به پکې د تل لپاره استوګن وي او همدا ستر بریالي توپ دی او څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر څخه سرکشي وکړي او د هغه له ټاکل شو پولونه تیری وکړي الله به هغه په اور کې وګرځوي چې په هغه کې به د تل لپاره استوګن وي او د هغه لپاره رسوا کوونکی سزا ستاسو له خزونه چې څوک بدلمنی وي پر هغه باندې له تاسو څخه څلور شاهدان ونیسي او که څلور کسان شاهدی وایي نو هغوی په کورونو کې بنديان کړي تر هغه پورې چې هغه ته مرګ راشي یا الله د هغو لپاره څه لاره برابر کړي او له تاسو نه چې څوک د دې فعل مرتکب شي نو هغوی دواړه وزوروي بیا که هغه توبه ویستله او ځانونه اصلاح کړل نو هغوی پرېږدي چې الله ډیر ښه توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی هو په دې پوښي چې پر الله باندې د توبې قبلولو حق د هغو کسانو لپاره دی چې د ناپوهۍ له امله کوم بد عمل ورڅخه صادر شي او ورپسې سم د لاسه توبه وباسي دا چې خلکو ته بیا الله د خپل مهرباني په نظر پاملرنه کوي او الله له ټولو خبرو خبردار دی او د حکمت او پوهې څښتن دی خو د هغو خلکو لپاره توبه نشته چې پر لپسې بد کارونه کوي تر دې پورې چې کله له هغونه د یو تند مرګ نیټه را رسیږي نو په هغه وخت کې وایي چې اوس می توبه ویستله او همدغه راز د هغو کسانو لپاره هم توبه نشته چې د مرګ تر وخته پورې په کفر کې پاتې شي دغه ډول خلکو لپاره خو مونږ د ناکه سزا تیار کړې ده ای مؤمنان ستاسو لپاره دا روانه ده چې د زور له لارې ځان د خځو وارثان جوړ کړئ او نه دا رواده چې هغوی وربړوي او د هغه مہر دی وی برخې د وهلو هڅه وکړي چې تاسو هغه ته ورکړئ هو که هغوی د کوم ښکارا ناکاره چلند کوونکی وي نو بیا تاسو ارومرو د هغه د تنګولو حق لري له هغه سره په ښه چلند ژوند تیر کړئ که تاسو هغوی نه خوښیږي نو کېدای شي چې تاسو به یو شی نه خوښیږي خو الله به په هغه کې ډیره ښېګڼې شي او که تاسو د یوې ښځې پر ځای د بلې ښځې راوستلو اراده وکړئ نو که تاسو هغې ته په پندونو مال هم ورکړی وي له هغه نه بیرته هیڅ شی ما اخلي آیا تاسو په تور ټپلو او څرګند ظلم کولو هغه بیرته اخلي او تاسو به هغه په څه شان اخلي په داسې حال کې چې تاسو یو د بل سره په مینه اوسېدلی او هغوی له تاسو څخه په ښه وعده اخیسته ده او لکوم خدو سره چې تاسو پلرونو نکاح کړی وي له هغه سره هیڅ کله نکاح مکوئ خو څه چې مخکې شوی دی هغه شوی دی په حقیقت کې دا یو د شرم کار دی ناوړه دی او بد چلند دی پر تاسو حرام کړی شوی تاسو مایندې لونی خويندې ترایندې توړیګانی وریری خورزي او تاسو هغه مایندې چې تاسو ته شودي درکړي وي او تاسو د تی شریک خويندې او تاسو د خځو مایندې او تاسو د خځو هغه لونی چې تاسو په غیږو کې پالل شوی وي د هغو میرمنو لونی چې تاسو ورسره د میړو میرمنې اړیکه راغلی وي او که یوازې نکاح ورسره تړل شوی وي او د میړو میرمنې تماس مون نه ویني ولای نو د هغو په پریخودلو او د هغو لونو سره په نکاح کولو کې پر تاسو څه ګناه نشته
او تاسو د هغو زامنو میرمنې چې تاسو له پښت نه وي او دا هم پر تاسو حرام ده چې په یو نکاح کې دوه خويندې یو ځای کړئ خو چې مخکې څه شوی هغه شوی دی الله بخونکی او رحم کوونکی دی او هغه خځه هم پر تاسو حرام دي چې د کوم بل چا په نکاح کې وي البته هغه خځه لدینه مستثنا دي چې په جنگ کې درته په لاس درغلي وي دا د الله هغه قانون دی چې پر تاسو اطاعت لازم کړای شوی دی لدې پرته چې نورې څومره خځې دي تاسو ته د خپل مالونو په وسیله د حقوق په لاس راوړل روا کړای شوی دی په دې شرط چې د نکاح په چوکاټ کې راولي نه دا چې په آزاد شهوترانی لاس پورې کړی نو بیا کله چې له هغونه د ازدواجی ژوندانه خوند واخلي د هغه په بدل کې ورته په فریضي ډول مہر ورکړي البته د مہر له قرارداد نه ورسته کده دواړو خو په خوخه ستاسو په منځ کې څه کمول زیاتول راشي نو څه باکه نشته الله په او د حکمت څښتن دی او لتاسو څخه چې څوک د دې وس نه لري چې له آزادو مسلمانو خځو سره نکاح وکړي شي هغه د ستاسو د هغو وینځو لکومي وی سره نکاح وکړي چې ستاسو په لاس کې وي الله ستاسو د ایمان په حال خو پوهیږي تاسو ټول دی وی ډېر خلک یاست لدې عمل د هغو د سرپرستانو په اجازه له هغو سره نکاح وکړي او په ښه معروفه توګه د هغو مہر ورکړي ترڅو چې هغوی د نکاح په بندیز کې خوندي پاتې شي په آزاد شهوترانی پسې ونه ګرځي او نه په غلا او پټه یارانی وکړي نو کله چې هغوی د نکاح په چوکاټ کې خوندي شي او بیا ورسته له هغه کومه بدلمنی غوړه کړي نو پر هغه باندې د هغه مجازات نیمایي دي چې د آزادو خځو لپاره ټاکل شوی دي دا اسانتیا له تاسو څخه د هغو کسانو لپاره منځ راوړل شوی دی چې له هغو سره د میرمنې نه لرلو مخې د حدودو د ماتولو اندېښنه وي او که تاسو لزغم نه کار واخلئ نو دا تاسو لپاره غوړه ده او الله بخونکی او رحم کوونکی دی الله غواړي هغه چارچلن درته څرګند کړي او پر هغو لار مو وخوځوي چې له تاسو نه مخکې نیکان پر روان هغه تاسو لوري ته د خپل رحمت ته پاملرنې اراده لري او هغه هم د پوهې خاوند دی او هم د حکمت هو الله تاسو ته رحمت سره پاملرنه کول غواړي حکم خلک چې د خپل نفسي غوښتنو پیروي کوي هغه دا غواړي چې تاسو له سم لارې نه ډیر لری شي الله پر تاسو د بندیزونو آسانه ول غواړي ځکه چې انسان به وسه یعنی ضعیف هست کړی شوی دی اے مؤمنان په خپل منځو کې یو د بل مالونه په ناروا توګه مخوري راکړه ورکړه دي د دواړو خواو په خوخي سره وي او خپل ځانونه مو وژنئ باور ولرئ چې الله پر تاسو مهربان دی څوک چې په ظلم او تیری سره داسې وکړي هغه به ارومرو مونږ اورته نه باسو او دا د الله لپاره څه ګران کار نه دی که تاسو له هغو ستر ګناهونو څخه ډډه وکړئ چې تاسو ورڅخه منع کیږئ نو تاسو وړي وړي ګناهوي به مونږ له حساب وګورځو او تاسو به د عزت ځای ته نه باسو او چې الله له تاسو نه جنو ته د جنو نور په پرتله زیات ورکړي دي د هغو هیله مکوئ د نارینه برخه د هغو د کړو وړو سره سمه او د ښځو برخه د هغو د کړو وړو سره سمه ده هو له الله څخه د هغه د فضل دعاګانې غواړي په دې کې شک نشته چې الله په هر څه پوه دی او موږ د هرې هغه ترکیه حقداران ټاکلي دي چې مور او پلار او خپلوانی پرېږدي اوس پاتې شول هغه خلک چې له هغو سره ستاسو لوز او تړون وي نو د هغو برخه ورکړئ بشکه چې الله په هر څه څارونکی دی نارینه پر خزو مسلط اداره چین دي لدې عمل چې الله د هغو جینو ته پر جینو نور ورتیا وربخلې ده او لدې کبل چې نارینه خپل مالونه لګوي نو کومي خزي چې صالح دي هغه د فرمان مننې خو لري او د نارینه په غیاب کې د الله د ساتنې او څارنې لاندې د هغو د حقوقو ساتنه کوي او تاسو چې د کوم خزو له سرغړونې څخه اندېښمن یاست هغه لومړی پوښ کړئ او بیا د خوب ځایونه ورڅخه جلا کړئ او بیا یې ووهئ نو که هغه ستاسو فرمان برداري شي نو هغه ته د لاس غزونې لپاره بې ځای پرمی مو جوړوي
باور ولرئ چې له پاسه الله شته دی چې لوی او لوړ دی. او که تاسو چیرته د میړه او میرمنې د اړیکو د خرابېدو په باب اندېښمن یاست، نو یو منځګړی د میړه له خپلوانو څخه او یو د میرمنې له خپلوانو څخه وټاکئ. که هغوی دواړه روغه جوړه کول وغواړي، نو الله به د هغوی دواړو ترمنځ د توافق لاره برابر کړي. الله په هر څه پوه او با خبره دی. او تاسو ټول د الله بندگی وکړئ، له هغه سره هیڅوک شریک منیسئ. له مور او پلار سره غوړه رویه وکړئ، له خپلوانو، یتیمانو او مسکینانو سره نیک چلند وکړئ، او له خپلوانو گاونډیو سره، پردیو گاونډیو سره، د څنګه ملګری او پردی سره، او له هغو وینځو او غلامانو سره چې ستاسو په لاس کې وي د احسان چارچلند وکړئ. باور ولرئ چې الله یو داسې څوک نه خوښوي چې په خپل انګیرنه مغرور وي او په خپل لوړتیا ویاړي. او داسې کسان هم د الله نه خوښيږي چې بخیلی کوي او نورو ته هم د بخیلی کولو لارښوونه کوي، او هغه څه پټوي چې الله په خپل پیرزوینه هغه ته ورکړي. د دغه راز نعمت منکرو خلکو لپاره مونږ رسوا کوونکی عذاب تیاری کړی دی. او هغه خلک هم د الله نه خوښيږي چې خپل مالونه صرف خلکو ته د خودلو لپاره لګوي، او په حقیقت کې نه پر الله ایمان لري نه د آخرت په ورځ. رښتیا دا ده چې شیطان چې د چا ملګری شي، د هغه ډیره بده ملګرتیا په برخه شو. پر دغه خلکو به څه بلا نازله شوی و که دوی پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړای وای، او څه چې الله ورکړي دی له هغه نه لګولي وای. که دوی داسې کولای، نو له الله څخه د دوی د نیکی حالت پټ نه پاتې کیږي. الله پر هیڅ چا د یوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کوي. څوک چې یو نیکی وکړي، الله هغه دوه چنده کوي او بیا له خپل لوري څخه ستر ثواب ور په برخه کوي. نو زیر شي چې دوی به په هغه وخت کې څه وکړي چې موږ له هر امت نه یو شاهد راولو، او پر دغه امت باندې تا یعنی محمد صلی الله علیه وسلم شاهد تیر کړو. په هغه وخت کې به هغه ټول خلک چې د پیغمبر لارښوونې ونه منلي او له هغه څخه یې سرکشي وکړه، هیله وکړي چې کاش کې زمکه وچوي او هغوی پکې نه نوځي. هلته به دوی خپل هیڅ کومه خبره له خدای پټه نشي کړای. ای مؤمنانو، کله چې تاسو د نشي په حالت کې یاست، نو لمانځه ته منځدي کیږي. لمونځ باید په داسې وخت کې وکړئ چې تاسو پوهیږئ چې څه وایاست، او همداراز د جنابت په حالت کې هم لمانځه ته منځدي کیږي، ترڅو چې ملنبلی نه وي، مګر دا چې په لار تیریدونکو یعنی مسافر یاست. او که کله داسې وي چې تاسو ناروغان وي یا په سفر کې وي، یا له تاسو نه څوک قضای حاجت وکړي راشي، یا تاسو خود سره یو ځای شوي یاست او بیا وبو نه مومي، نو له پاکه خاورینه کار واخلي او له هغې نه خپل مخونه او لاسونه مسح کړئ. بشک الله له نرمۍ نه کار اخیستونکی او بخښنه کوونکی دی. تا هغه خلک لیدلی دي چې هغه ته د کتاب د علم یو څه برخه ورکړی شوی ده، هغوی خو په خپل د گمراهۍ خریداران ګرځیدلی دي او غواړي چې تاسو هم لار ورکه کړئ. الله ستاسو دښمنان ښه پیژني او ستاسو د مرستې او ملاتړ لپاره یوازې الله کافي دی. د يهوديانو څخه داسې کسان دي چې کلمې د هغو د درستو ځایونو څخه تعریف کوي او وایي او نافرمانی کو او واوره په داسې حال کې چې اورول شوی نه، او د خپل ژبو په تاوولو سره او په دین کې د تعانی په توګه وایي راینا. خو که دوی ویلي وایي چې او اطاعت کو او واوره او په موږ نظر لره، نو دغه کار به د دوی لپاره ښه او مناسب وي. خو الله دوی باندې د دوی د کفر له کبله لعنت کړی دی، نو دوی ایمان نه راوړي مګر لږ شمېر. هغه خلکو چې کتاب درکړی شوی وو، هغه کتاب ومني چې مونږ اوس نازل کړی، او د هغه کتاب تصدیق او رښتینه کوي چې له پخوانه له تاسو سره موجود ورته ایمان راوړي، مخکې له هغه چې مونږ مخونه مسخ کړو او څټ لوري ته وګرځو، یا دوی په هغه شان لعنتيان کړو لکه چې د سبت خاوندان مو کړیو. او په یاد ولرئ چې د الله حکم نافذي. الله یوازې شرک نه بخي، د دین پرته چې نور هر څومره ګناوي دي چې د هغه چاته خوښ شي وبخي.
چې الله سره کوم بل څوک شریک وګاڼه هغه ډیر غټ دروغ غوټه کړل او د ډیر لوی ګناه خبره وکړه. تا هغه خلک لیدلی دي چې د خپل زیات پاک نفسي غوري وهي په داسې حال کې چې سپېڅلتیا خو چې الله چاته وغواړي ور په برخه کوي او پر هغه دی وی زری په اندازه هم ظلم نکي. تا هغه خلک لیدلی دي چې د خپل زیات پاک نفسي غوري وهي په داسې حال کې چې سپېڅلتیا خو چې الله چاته وغواړي ور په برخه کوي او پر هغه دی وی زری په اندازه هم ظلم نکي. کنه وګوره پر الله باندې د دروغو له تړلو د دوی چورت نه خرابېږي او د دوی د څرګندې ګناهکارۍ لپاره همدا یو ګناه کافي ده. آیا تا هغو خلکو ته نه دي کتلی چې د کتاب له علم څخه یو څه برخه ورکړی شوې ده او د هغو حالت دا دی چې جبت او طاغوت مني او د کافرانو په باب وایي چې له ایمان راوړونکو څخه خو د هم دوی لار زیاته سمه ده. همداسې خلک دي چې الله پر لعنت کړی دی او په چا باندې چې الله لعنت وکړي بیا ته د هغه لپاره هیڅ مرستندوی نشي موندلی. آیا په حکومت کې هغوی برخوال دي که داسې وای نو دوی به نورو ته یو خلک هم نو ورکړي او آیا دوی پر نورو له دې عمله بخیلی کوي چې الله پر هغه باندې خپل فضل پیرزو کړی دی؟ که دا خبره وینو دوی ته دې معلومه وي چې مونږ خو د ابراهیم اولاد ته کتاب او حکمت ورکړای او ستره پاچاهي مور بخلې ده. خو له هغه څخه ځینو پر ایمان راوړ او ځینو ورڅخه مخ واړاو او مخړونکو ته خو یوازې د دوزخ او جن اور کافی ده. کوم خلکو چې زمونږ د آیاتونو لمنلو څخه انکار کړای دی هغوی به ارومرو مونږ اور ته نه باسو او کله چې د هغوی د بدن په ټوکی وسوځول شي نو د هغو پر ځای به نور په ټوکی ورکو تر څو چې هغوی د عذاب خوند خو وڅکي. الله ډیر زور ور دی او د خپل فیصلو د عملي کولو په حکمت ډیر ښه پوهیږي. او کوم خلکو چې زموږ آیاتونه منلي او غوړه عملونه کړی دي هغوی به موږ داسې باغونو ته نه باسو چې تر هغو لاندې به ویالي بهيږي. هلته به هغوی د تل لپاره وسیږي او هغو ته به سپېڅلې میرمنې په برخه شي او هغو ته به موږ په ګڼو سیورو کې استوګنه ورکړو. مسلمانانو الله تاسو ته حکم کوي چې امانتونه د هغو اهل ته وسپارئ او کله چې د خلکو په منځ کې فیصله کوي نو په عدالت سره وکړئ. الله تاسو ته ډیر لوی نصيحت کوي او په باوري ډول الله هرڅ اوري او ویني. اے مؤمنان د الله رسول او هغو کسانو اطاعت وکړئ چې له تاسو نه د امر خاوندان بیا که تاسو ترمنځ په کومه چاره کې شخړه پیښ شي نو هغه د الله او رسول لوري ته محوله کړئ. که تاسو پر اختیار سره په الله او د آخرت په ورځ ایمان لرئ همدا د کار یو سمه طریقه ده او د عاقبت په اعتبار هم غوره ده. ای پیغمبره تا هغه خلکو ته نه دي کتلی چې دعوا خو کوي چې مونږ په هغه کتاب چې تا ته راغلی دی او پر هغه کتابونو چې له تا څخه مخکې نازل شوی وو ایمان راوړی دی. غواړي دا چې خپل چارې د فیصلې لپاره د طاغوت یعنی شیطان لوري ته محولي کړي. حال دا دی چې هغه ته له طاغوت یعنی شیطان نه د منکرېدو حکم شوی. شیطان غواړي هغه وغولوي لسم لارې نه ډیر لري باسي. او کله چې هغه ته ویل کیږي چې راشي د هغه شی لوري ته چې الله نازل کړی دی او راشي د پیغمبر لوري ته نو تا هغه منافقانو ته کتلی دي چې ستا لوري ته لراتګ نه ځانونه ګوښه کوي. نو په هغه وخت کې به څه کیږي چې دوی له خپل الله سره جوړ کړی غم پرې ووري. په هغه وخت کې به دوی تاسو په قسمونو خوړلو راځي او وایي چې په خدای قسم دی چې مونږ خو به له کېګنې نور څه نه غوښتل او موږ دا غوښتل چې د دوه خواو ترمنځ په کومه توګه روغه جوړ راشي. الله پرې پوهیږي چې د هغو په زړونو کې څه دي. له هغو سره غرض مکوه هغه یو پوهوه او داسې نصيحت ورته وکړه چې د هغو په زړونو کې ځای ونیسي. هغه ته څرګنده کړه چې موږ چې هر پیغمبر لېږلای دی د دې لپاره مو لېږلای دی چې د خدای په حکم د هغه اطاعت وکړي شي. که هغوی دا لار غوړه کړی وای چې کله پر خپل ځانونو ظلم کولای نو تاسو راتلای او له الله نه بخښنه غوښتلای او پیغمبر هم ورته د بخښنې غوښتنه کولای نو شک نشته چې الله به بخښونکی او رحم کوونکی مندلای.
نه ای محمد، ستا پر رب قسم چې دوی هیڅ کله مؤمنان نشي کېدای ترڅو چې دوی په خپل منځي خړو کې تا فیصله کوونکی و نه مني. بیا چې څه فیصله وکړي پر هغه باندې په خپل زړونو کې هم څه تنګي احساس نکړي بلکې لسره تر پای ومني. کومه هغه ته حکم کړی وای چې خپل ځانونه ووژني یا خپل کورونو څخه ووځي، نو له هغه څخه به ډیرو لږو کسانو پر عمل کړی وای. په داسې حال کې کوم نصيحت چې هغه ته کول کیږي که دوی پر هغه عمل کړی وای نو دا به دوی لپاره د ډیر خوالي او زیاتې ډاډې موجب وو. او چې کله دوی داسې کولای نو موږ به دوی ته خپل لوري نه ډیر زیات ثواب ورکړی وای او دوی ته به مو سم لاره ښودلې وای. څوک چې د الله او پیغمبر اطاعت وکړي دوی به د هغو خلکو ملګری وي چې پر هغو باندې الله پیرزوینه کړې ده، یعنی پیغمبران، صدیقان، شهیدان او صالحان. څومره ښه ده دا ملګرتیا چې چاته په برخه شي. دا حقیقي پیرزوینه ده چې د الله له لوري کیږي او د حقیقت پوهنې لپاره یوازې د الله علم کافی ده. ای مؤمنانو، هر وخت مقابله لپاره چمتو اوسئ. بیا چې څنګه وخت مومي د بیلابیلو ټولګیو په توګه وځي یا یو موټی. او هر څوک چې له تاسو نه داسي وي چې له جګړې نه ځان ګوښه کوي که پر تاسو کوم مصیبت راشي نو وایي الله پر ما باندې لویه مهرباني وکړه چې زه له دې خلکو سره لاړ نشم. او که د الله له لوري پر تاسو لورینه وي نو وایي او په دا شان وایي چې د چا خبره ستاسو او د هغه تر منځ د دوستۍ خلاصره کومه اړیکه نه و چې کاش کې زه هم له هغه سره وای نو پوره کار به مې برابر شوی. دا چې خلکو ته د ښکاروي چې د الله په لار کې جنگیدل هغه خلکو ته په کار دي چې د آخرت په بدل کې د دنیا ژوند خرڅوي. نو چې د الله په لار کې وجنګيږي او وژل شي یا برلاس شي هغه ته به مونږ ارومرو ستر ثواب ور په برخه کړو. اخر څه دلیل دی چې تاسو د الله په لار کې د هغو بیوسې نارینه‌و، ښځو او ماشومانو په خاطر نه جنګیږئ چې کمزوري کړای شوي دي، تر فشار لاندې نیول شوي دي او فریادونه کوي چې خدایا موږ له دې وطن چې اوسیدونکو ظالمان دي وباسي او له خپل لوري نه زمون کوم سرپرست او مرستندوی پیدا کړي. کوم خلکو چې د ایمان لار غوړه کړې ده هغوی د الله په لار کې جنگيږي او کوم کسانو چې د کفر لار غوړه کړې ده هغوی د طاغوت یعنی شیطان په لار کې جنگيږي. د شیطان له ملګرو سره وجنګيږي او باور ولري چې د شیطان د سیسې په حقیقت کې ډېرې کمزوري دي. تا هغه خلکو ته کتلی دي چې هغه ته ویل شوی وو چې خپل لاسونه له جنگ نه منع کړي، لمونځ قائم کړي او زکات ورکړي. اوس چې هغه ته د جنگیدو امر وشو نو له هغه څخه یو ډله له خلکو څخه داسې ویریږي لکه څنګه چې د خدای ویره پکار ده یا لدینا هم څه زیاته. وای خدای تا پر مونږ باندې ولې د جنگیدو امر ولیک؟ ولې دې مونږ ته لکه نور مهلت را نه کړ؟ دوی ته وایا د دنیا د ژوند پانګه لګ ده او آخرت د پرهیزګار انسان لپاره ډیر غوړه ده او پر تاسو به دی وی زری په اندازه هم ظلم نه کړی شي. پاتې شو مرګ نو چې یاست هغه په هر صورت درته راتلونکی دی. که تاسو په هر څومره محکمو کلاګانو کې هم اوسئ که دوی ته څه ګټه رسیږي نو وای دا د الله له لوري ده او که څه زیان ورواوړي نو وای دا ستاسو لاس دی. ورته وایا هر څه د الله له لوري دي. اخر په دې خلکو څه شوي دي چې په هیڅ خبره نه پوهیږي. اے انسان ته چې هر ښېګڼه درسیږي دا د الله په پیرزوینه رسیږي او په کوم غم چې اخته کیږي هغه ستاسو خپل کړو وړو له عمل ده. اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته د خلکو لپاره د پیغمبر په حیث لېږلی او په دې باندې د خدای شاهدی کافی ده. چا چې د پیغمبر اطاعت وکړ هغه په اصل کې د خدای اطاعت وکړ او چا چې مخ واړاو نو په هر صورت مونږ په دې خلکو باندې څه د څاورونکو او ساتونکو په توګه نه یې لېږلی. هغوی په خلو وایي چې مونږ فرمانبردار یو او کله چې ستاله څنګه نه لري کیږي نو د هغوی یو ډله د شپې له مخې سره راټولیږي ستاسو خبرو په خلاف مشورې کوي. الله د هغوی دا ټولې پټې مشورې لیکي. ته د هغو پروا مه کوه او پر الله توکل وکړه.
هغه د توکل لپاره کافی ده. آیا دا خلک قرآن ته نظر کیږي؟ کدا د الله نه پرته د کوم بل چالو لوري وای نو په دې کې به ډیر څه ګډوډ بیان موندل کیده. دوی چې کله کوم د ډاډ یا ویره خبره واوري هغه خبروي، په داسې حال کې چې دوی هغه پیغمبر او د خپل ډلې مسؤلو کسانو ته ورسوي نو پر هغه به داسې ډول خلک وپوهیږي چې د دوی په منځ کې د دې خبرې صلاحیت لري چې له هغې څخه سمه نتیجه واخیستلی شي. که پر تاسو د الله مهرباني او رحمت نه وای نو ستاسو نیمګړتیاوې داسې وي چې له څو تنو پرته به نور ټول په شیطان پسې خوځېدلی وي. نو ای پیغمبر ته د الله په لار کې وجنګېږه، ته له خپل ځان پرته د بل هیڅ چا لپاره مسؤل نه یې. البته مؤمنان د جنگیدو لپاره وهڅوه، لري نه ده چې الله د کافرانو زور مات کړي. د الله زور تر ټولو ډیر زیات او د هغه سزا تر ټولو ډیره سخته ده. څوک چې د نیکی سپارښت وکړي هغه به له همغې څخه برخه ومومي، او څوک چې د بدۍ سپارښت وکړي هغه به له همغې نه برخه ومومي، او الله په هر شي نظر لرونکی دی. او څوک چې په درناوي سره تاسو ته سلام واچوي نو هغه ته له هغې نه په ښه توګه ځواب ورکړئ، یا لږ تر لږه په همغه شان. الله د هر شي حساب اخیستونکی دی. الله هغه دی چې له هغه پرته هیڅ کوم بل خدای نشته. هغه به تاسو ټول د قیامت په هغه ورځ را ټول کړي چې د هغې پر راتګ کې هیڅ کوم شک شبهه نشته. او د الله له خبرې ډیره زیاته ریښتینې خبره د بل چا کېدای شي. نو دا پر تاسو څه شوي دي چې د منافقانو په باب ستاسو په منځ کې دوه مفکورې مندل کیږي. په داسې حال کې کومې بدۍ چې هغه ګټلې دي د هغو عمل الله هغوی بیرته په شاه ګرځولي. آیا تاسو غواړئ چې الله هدایت نوي کړی هغه ته تاسو هدایت وکړئ؟ الدا چې څوک چې د الله له لارې واوړي د هغه لپاره ته کومه لار نشي پیدا کولای. هغوی خدا غواړي لکه چې څنګه په خپل کافران دي همغه سي تاسو هم کافران شي، ترڅو چې تاسو او هغوی ټول سره برابر شي. لدې عمل له هغو نه هیڅ څوک خپل دوستان منیسي ترڅو چې هغوی د خدای په لار کې هجرت ونکړي. او که هغوی له هجرت نه من راوړي نو چیرته چې ومومي ویني او وی وجني، او له هغوی نه هیڅ یو خپل دوست او مرستندوی مګرځوي. البته هغه منافقان له دې حکم څخه مستثنا دي چې له یو داسې قوم سره یو ځای شي چې له هغه سره ستاسو تړون وي. د غرض هغه منافقان هم مستثنا دي چې تاسو ته راځي او له جګړې نه زړه تورن دي، نه له تاسو سره جنگیدل غواړي او نه له خپل قوم سره. که الله غوښتلای نو هغوی به پر تاسو مسلط کړي وای او هغوی به هم د سره جنگیدلی وای. له دې کبله که هغوی له تاسو نه څنګه کړي او له جنگیدونه لاس په سر شي او تاسو ته دروغ جوړي لاس اوږد کړي نو الله تاسو لپاره هغه ته د لاس اوږدولو کوم لار نه ده پریږي. تاسو به یو بل ډول داسې منافقان وګورئ چې غواړي له تاسو سره هم په امن ووسیږي او له خپل قوم سره هم، او چې هر کله د فتنې فرصت په لاس ورشي بې موجبه به پکې ځان وغورځوي. د غرض خلک ستاسو له مقابلې نه پڅنګ نشي او تاسو ته دروغ جوړي پیشنهاد ونکړي او لاس ونخلي، نو چې هر چیرته مو ومندل ویني سي او وی وجني پر هغه باندې د لاس پورته کولو لپاره مونږ تاسو ته ښکارا سند درکړی دی. دا د یو مؤمن کار نه دی چې بل مؤمن ووجني، مګر دا چې خطای ورڅخه وشي. او څوک چې کوم مؤمن په خطای سره ووجني نو د هغه کفاره دا ده چې یو مؤمن له غلامۍ نه آزاد کړي او د وجل شوی وارثانو ته د وینو بیه ورکړي، مګر دا چې هغوی خونه وبخي. خو که هغه وجل شوی مسلمان لکوم داسې قوم څخه و چې له هغه سره ستاسو دښمنی وي نو د هغه کفاره دی یو مؤمن غلام آزادول دي. او که هغه د کوم یو داسې نامسلمان قوم وګړی و چې له هغه سره ستاسو تړونو نو د هغه وارثانو ته به د وینو بیه ورکول او د یو مؤمن غلام آزادول وي. لکه څوک غلامونه مومي پر لپسې د 2 میاشتې روزه ونیسي، دا په دې ګناه باندې الله ته د توبې سترو طریقه ده او الله د علم او پوهې خاوند دی. پاتې شو هغه څوک چې کوم مؤمن له پوهې او ادراک سره سره ووجني نو د هغه سزا دوزخ دی چې په هغه کې به د تل لپاره استوګن وي.
پر هغه باندې د الله غضب او لعنت دی او الله د هغه لپاره سخت عذاب تیار کړی دی. ای مؤمنان، کله چې د الله په لار کې د جهاد لپاره ووځئ نو د دوست او دښمن په منځ کې توپیر وکړئ او څوک چې تاسو ته سلام واچوي هغه ته سمدلاسه مو وایاست چې ته مؤمن نه یې. که تاسو د دنیا ګټه غواړئ نو له الله سره تاسو لپاره د ولجی ډیرې زیاتې شتمنۍ شته. اخر په همدې حالت کې خود تاسو په خپل هم لدینه مخکې اخته شوي وي، بیا الله پر تاسو مهربان شو. لدې عمل لغور نه کار واخلي، تاسو چې څه کوي الله پر خبر دی. د مسلمانانو څخه هغه کسان چې بے عذره په خپل کورونو کې ناس دي او هغه کسان چې د الله په لار کې په سر او مال جهاد کوي د دواړو حیثیت یو شان نه دی. الله د ناستو په پرتله د هغو کسانو درجه چې په سر او مال جهاد کوي ډیره لوړه ګرځولې ده، که څه هم له هر یو سره الله د ښېګڼې وعده کړې ده، او د هغه په وړاندې د مجاهدینو د خدمتونو بدله له ناستو کسانو څخه ډیره زیاته ده. د هغو لپاره د الله لخوا سترې درجې دي او بخښنه او رحمت دی، او الله لوی بخښونکی او رحم کوونکی دی. کوم خلکو چې په خپل نفسونو ظلم کاوه پرېختو له هغو څخه د هغو د ساخیسلو په وخت کې پوښتنه وکړه چې تاسو په څه حال کې اخته وئ. هغوی ځواب ورکړ چې موږ په ځمکه کې کمزوري او مجبورو. پرېختو ویل آیا د خدای ځمکه پراخه نه و چې تاسو په هغې کې هجرت کړی وای؟ دا هغه خلک دي چې استوګنځای دوزخ دی او هغه ډیر بد استوګنځای دی. هو کوم نارینه ښځې او ماشومان چې پرېختیا بې وسې دي او د وتلو کومه لار او وسیله نه مومي، کېدای شي چې الله هغو ته بخښنه وکړي. الله لوی بخښونکی او تېرېدونکی دی. څوک چې د الله په لاره کې هجرت وکړي هغوی به په ځمکه کې د پناه اخیستلو ډیر ځایونه او د ژوند تیرولو لپاره ډیره پراخي ومومي. او څوک چې له خپل کوره د الله او پیغمبر خواته د هجرت کولو لپاره وځي بیا په لاره کې ورته مرګ راشي، د هغه ثواب د الله په نزد ثابت شو. الله ډیر بخښونکی او رحیم دی. او کله چې تاسو په سفر ووتلئ نو څه باک نشته که په منځ کې لنډوالی وکړئ. په تیر بیا کله چې تاسو سره دا ویروي چې کافران به مو وزوروي، ځکه چې هغوی په ښکارا څرګند ستاسو دښمنۍ ته ملا تړلې ده. او ای پیغمبر، کله چې ته د مسلمانانو په منځ کې او د جنگ په حالت کې له هغو سره په منځ ولاړې نو په کار ده چې له هغو سره یو ډله له تاسو سره ودرېږي او وسله دې اخیستې وي. بیا چې کله هغوی سجده وکړه نو په ورسته د لاړ شي او هغه بل ډله چې تر اوسه یې لمونځ نه دی کړی را دي شي له تاسو سره د لمونځ وکړي او هغه د هم تیار سي او په وسله سمبالو سي، ځکه چې کافران دې ته څارو دي چې تاسو له خپل وسلو او خپل تجهیزاتونه لکشان غافل شي نو هغوی به پر تاسو یو وار توی شي. البته که تاسو د باران له امله تکلیف احساس کړئ یا ناروغان اوسئ نو په وسله خودلو کې څه باک نشته، او بیا هم څارو اوسئ. باور ولرئ چې الله د کافرانو لپاره رسوا کوونکی عذاب تیار کړی دی. بیا کله چې لمانځه څخه وزګار شي نو د ولاړې او ناستې او ملاستې په هر حالت کې الله یادوي، او کله چې ډاډه شي نو پوره لمونځ ادا کړئ. لمونځ په حقیقت یو داسې فرض دی چې د وخت له پابندۍ سره پر مؤمنانو لازم کړی شوی دی. د دې ډلې په تعقیبولو کې سستی مه کوئ. که تاسو کړهو غالي نو تاسو په شان هغوی هم کړهو غالي، او تاسو له الله نه د هغه څه هیلمن یاست چې هغوی هیلمن نه دي. الله پر هر څه پوهیږي او هغه د حکمت او پوهې خاوند دی. ای پیغمبره، مونږ دا کتاب په حق استا لوري ته درلېږلی دی ترڅو چې هغه سم لاره چې الله درته ښودلې ده له هغې سره سم د خلکو په منځ کې فیصله وکړي. ته د خائنانو لخوا جګړه کوونکی مه کېږه. له الله نه بخښنه وغواړه، هغه ستر بخښونکی او رحیم دی. کوم کسان چې له خپل ځان سره خیانت کوي ته د هغو ملاتړ مه کوه. د الله هغه څوک نه خوښیږي چې خائن او د ګناه په لار روان وي. دا خلک کولای شي چې له انسانانو څخه خپل کړه وړه پټ کړي، خو له خدای څخه یې نشي پټولای.
هغه خو په هغه وخت کې هم له هغه سره وی چې کله دوی د شپې له مخې په پټه د هغه د رضا پر خلاف مشورې کوي د دوی پر ټولو کړو وړو د الله علم چارپیر دی. او تاسو خو په دنیوي ژوند کې د دې مجرمانو جنگ پر خپل سر واخیست، خو د قیامت په ورځ به د دوی له لوري څوک جګړه وکړي؟ خنو هلته به څوک د دوی وکالت وکړي؟ که څوک بد عمل وکړي یا پر خپل ځان ظلم وکړي او له هغه وروسته الله څخه بخښنه وغواړي، نو الله به بخښونکی او رحیم ومومي. و څوک چې بدی وګټي نو د هغه دا ګټه به د همغه لپاره وبالوي. الله پر ټولو خبرو خبر دی او هغه د پوهې او حکمت خاوند دی. او چا چې کومه خطا یا ګناه وکړه او د هغې تورې پر کوم بے ګناه ولګاو، هغه د لوی بهتان او څرګندې ګناه پیټی وتاړ. ای پیغمبر، که د الله فضل پرتان نه وای او د هغه د رحمت نه برخوردار نه وای، نو د هغه یوې ډلې خو په غلط پوهنه یعنی گمراهی کې ستاسو غرزولو فیصله کړې و. په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغه خپل ځان پرته هیڅ څوک په غلط پوهنه یعنی گمراهی کې نه غرزاو او تاسو هیڅ ځان نشو اړولای. الله پر تا کتاب او حکمت نازل کړای دی او تاسو هغه څه خو دلی دي چې تاسو معلوم نو او پر تا باندې د هغه مهرباني ډیره زیاته. د خلکو په پټو خبرو اترو کې زیاتره څه ښېګڼه نه وي. هو که څوک په پټه توګه د صدقې او خیرات لارښوونه وکړي یا د کوم ښه کار لپاره یا د خلکو په چارو کې د اصلاح کولو لپاره چاته څه وایي، نو البته دا ښه خبره ده. او څوک چې د الله د خوشالولو په خاطر داسې وکړي، هغه ته به موږ لوی ثواب ور په برخه کړو. او چا چې د پیغمبر دښمنۍ ته ملا تړلې وي او د مؤمنانو له طریقې نه پرته په کومه بل لار لاړ شي، په داسې حال کې چې سم لار ورته څرګنده شوی وي، نو هغه به مونږ په همغه لوري وخوځو چې هغه لوري ته هغه په خپل ورګرځیدلای او هغه به دوزخ ته نه باسو چې خورا بد استوګن ځای دی. د الله په وړاندې یوازې د شرک بخښنه نشته، له هغه پرته نور ټول څه بخښل کېدای شي چاته چې هغه بخښنه کول وغواړي. چا چې له الله سره څوک شریک وګاڼه، هغه په گمراهۍ کې له حق نه ډیر لري لاړ. هغه له خدای پرته د خجینه بوتانو بندگی کوي. هغه باغی شیطان معبود ګرځوي چې الله هغه لعنتی کړای دی. د هغه شیطان اطاعت کوي چې هغه الله ته ویلی و چې زبستال بندگانو نه یو ټاکلې برخه واخلم، زبه هغه منحرف کړم، زبه هغه په هیلو کې واچو، زبه هغه ته امر وکړم او هغه به زما په امر د څارویو وګونه چیرې کړی، او زبه هغه ته امر وکړم او هغه به زما په امر په خدای ساخت کې رد و بدل راوړي. چې دا شیطان د الله په ځای خپل ولی او سرپرستونه وو، هغه په ښکارا زیان کې وغوسید. هغه له دې خلکو سره وعده کوي او هغه په هیلو کې اچوي، او د شیطان ټول وعده له غلولو پرته نور څه نه دي. د دې خلکو استوګن ځای دوزخ دی چې له هغه نه به دوی د ژغورنې هیڅ لار و نه مومي. پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړي او ښه کارونه وکړي، نو موږ به هغه داسې باغونو ته نه باسو چې تر هغه لاندې به ویالي بهيږي او هغه به پکې د تل لپاره استوګن وي. دا د الله رښتینی وعده ده او له الله نه به زیات څوک په خپل خبره کې رښتینی وي. د چارو عاقبت نستاسه په هیلو پورې تړلای دی، نه د اهل کتابو په هیلو پورې. هر څوک چې بد وکړي د هغه سزا به ومومي، او د الله په مقابله کې به د ځان لپاره هیڅ کوم لاتړ او مرستندوی ونشي میندلای. او څوک چې ښه عملونه وکړي، که هغه نارینه وي او که ښځه، په دې شرط چې هغه مؤمن وي، نو همداسې خلک به جنت ته ننوځي او د یوې ذرې په اندازه به د هغو په حق ظلم ونشي. او څوک د خدیندار له هغه چانه چې الله ته ځان وسپار او په نیکو کارې لاس پورې کړ، په یو لار لوري روان شو، د ابراهیم د مسلک پیروي وکړه، د هغه ابراهیم مسلک چې الله هغه په دوستۍ نیولی. په اسمانونو او زمکه کې چې هر څه دی د الله دی،
او د الله علم له هر څه نه چاپیر دی. خلق لتانه د خزو په باب فتوا غواړي وایا الله تاسو ته د حقوق په باب فتوا درکوي او د دې ترڅنګ هغه حکمونه هم درزده کوي چې له پخوا راهیسې تاسو ته په دې کتاب کې اورول کیږي. یعنی د هغو یتیمون جنو په باب حکمونه چې تاسو د هغو حقوق نه ورکوي او غواړي چې نکاح ورسره وکړي او د بیوزلو بیوسي ماشومانو په باب حکمونه. الله تاسو ته لارښوونه کوي چې د یتیمانو په حق کې په عدالت ولاړ اوسئ او تاسو چې کومه ښېګڼه وکړئ هغه به د الله له علم نه پټه پاتې نشي. کله چې کومه ښځه د خپل میړه له ناوړه چلن یا مخاړونې څخه په ویره کې وي نو هیڅ باک نشته چې میړه او میرمن د څه حقوقو په کمولو زیاتولو باندې په خپل منځو کې روغه جوړه وکړي. روغه جوړه په هر حال ډیره ښه ده. نفس د زړتنګي خواته ډیر ژر میلان کوي او که تاسو د احسان له لارې پیشامد وکړئ او له خدای وویریږئ نو باور ولرئ چې الله به تاسو له دې ډول کړو دې خبره نه وي. د ښځو په منځ کې په ټوله معنا عدالت تاسو په واس کې نشته. که تاسو وغواړئ هم نشئ کولای. لدې عمل د الهي قانون د هدف تر سره کولو لپاره دا کافی ده چې د یوې ښځې لوري ته دومره میلان مکوئ چې هغه بل زوړنده یعنی به سرنوشته پرېږدي. که تاسو خپل کړو سم کړئ او له الله نه په ویره کې اوسئ نو الله تیری دونکه او رحم درونکه دی. او کمیړه ارتینا یو له بل بیل هم شي نو الله به په خپل پراخ قدرت سره هر یو بل ته له محتاجین بی نیاز کړي. د الله لمن ډیره ارته ده او هغه پو او لیدونکی دی. په اسمانونو او زمکه کې چې هر څه دي ټول د همدې الله دی. له تاسو نه مخکې چې مونږ چاته کتاب ورکړی وو هغه ته هم دا لارښودنه کړو او تاسو ته هم اوس هم دا لارښودنه کوو چې د خدای له ویرې سره کار وکړئ. او که تاسو نه منئ نو می منئ. د اسمانونو او زمکه د ټول شیانو څښتن یوازې الله دی او هغه بې نیاز دی. د هرې ثنا ستاینې مستحق دی. هو د هغو ټول شیانو چې په اسمانونو او زمکه کې دی یوازې همدا الله مالک دی او د کارسازي لپاره صرف هغه کافی دی. که هغه وغواړي نو تاسو به ایسته کړی او تاسو پر ځای به نور خلک راولي او هغه په دې پوره برلاسه دی. څوک چې صرف د دنیا د ثواب غوښتونکی وي هغه ته دا څرګندوي چې الله سره د دنیا ثواب هم شته او د آخرت ثواب هم او الله اوریدونکی او د هر څه لیدونکی دی. ای مؤمنان د عدالت لمبرداران او د خدای لپاره شاهدان اوسئ. کته هم چې تاسو د عدالت کولو او شاهدۍ زیان په خپل تاسو یا تاسو مور او پلار یا تاسو خپلوانو ته راځي کیږي هم د معاملې لوري شتمن وي او کبه وزله الله له تاسو نه زیات د هغه خیر غوښتونکی دی. په دې اساس د خپل نفسي غوښتنو د پیروي له عمله عدالت مپریږدي. او که تاسو ګډي وړي وایاست یا لريختیا ویلو نه ډډه وکړئ نو په هیږي چې تاسو چې څه کوي الله پرې خبر دی. ای مؤمنان په الله او پر رسول او په هغه کتاب ایمان راوړئ چې الله پر خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی او په هر هغه کتاب چې لدینه مخکې هغه نازل کړی دی. چې الله د هغه لپاره د هغه کتابونو د هغه رسولانو او د آخرت له ورځې نه انکار وکړ هغه په گمراهۍ کې سرګردان ډیر لږ لاړ. پاتې شول هغه کسان چې ایمان راوړ بیا کافر شول بیا په خپل کفر کې زیات پرمختګ وکړ نو الله به هیڅ کله هغه ته بخنه نه کړي او نه به هیڅ کله هغه ته سم لار وخی. او کوم منافقان چې مؤمنان پرې دی له کافرانو سره ملګرتیا کوي هغه ته دا زیری واوره چې د هغو لپاره دردناک سزا تیار ده. آیا دا خلک د عزت لاسته راوړلو لپاره هغه ته ورزي په داسې حال کې چې هر راز عزت یوازې د الله لپاره ده. الله په دې کتاب کې تاسو ته په خوا امر کړی دی چې په هر ځای کې واوري چې د الله د آیاتونو څخه انکار کیږي او مسخري ورپوري کیږي هلته مکینی تر هغه چې خلک په کومه بل خبره کې مصروف شي
اوس که تاسو داسې کوئ نو تاسو هم د هغو په څیر یاست باور ولرئ چې الله منافقان او کافران په دوزخ کې یو ځای راغونډوي دا کافران ستا په باب انتظار باسي که د الله لوري برای ستا په برخه شي نو را بشي او بوي آیا مونږ له تاسو سره نو که د کافرانو په لدر نشي هغه ته به وایي چې آیا مونږ دا نشو کولای چې تاسو پر خلاف وجنګیږو او سره لدی هم مونږ تاسو له مسلمانانو څخه وساتلې خنو الله بستاسي او د هغو معاملې د آخرت په ورځ فیصله کړي او په دې فیصله کې الله د کافرانو لپاره پر مسلمانانو باندې د برلاسي کېدو هیڅ کومه لار نه ده جوړه کړې دا منافقان له الله سره د غلوونې کار کوي په داسې حال کې چې په حقیقت کې الله غوي په غلیدنه کې غورځولې دي کله چې دوی لمانځه ته پاتېږي نو صرف خلکو ته د خودنې لپاره په بې میلۍ سره پاتېږي او خدای ډیر لږ یادوي د کفر او اسلام په منځ کې حیران او زړه نازړه دي نه پورا دی خواته دي نه پورا ها خواته څوک چې خدای گمراه کړی وي هغه ته کوم لار نشي میندلای ته مؤمنان د مؤمنانو په ځای له کافرانو سره ملګرتیا مکوئ آیا تاسو غواړئ چې الله ته د ځان په خلاف څرګند سند ورکړي باور ولرئ چې منافقان به د دوزخ تر ټولو لاندنۍ طبقې ته لاړ شي او ته به هیڅ څوک د هغوی مرستندوی ونه مومي البته له هغو څخه چې کوم کسان توبه وباسي او خپل کړو سم کړي او د الله لمنو نیسي او خپل دین د الله لپاره خالص وګرځوي دا سه خلق له مؤمنانو سره دي او الله به مؤمنانو ته ارومرو لوی ثواب ورته برخه کړي که تاسو شکر کوونکي بندگان اوسئ او د ایمان لار غوړه کړئ نو د خدای په دې کې څه دي چې ارومرو دې سزا درکړي الله ډیر قدردان او د ټول په حال خبر دی الله دا نه خوښوي چې انسان په بده وینا خلق پرانیزي مګر دا چې په یو چا ظلم شوی وي او الله دا هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی که څه هم د مظلومیت په صورت کې تاسو د بلې وینا حق لرئ او که تاسو په ښکارا او په پټه کې غنه کوي یا لکتر لګا له بدین سترګې پټې کړئ نو د الله هم دا صفت دی چې هغه ستر بخونکی دی په داسې حال کې چې په سزا ورکولو پورا قادر دی کوم خلک چې په الله او د هغه په پیغمبرانو کافر کیږي او غواړي چې د خدای او د هغه د پیغمبرانو په منځ کې توپیر وکړي او وایي چې مونږ به ځینې ومنو او ځینې به نه منو او د کفر او ایمان په منځ کې دی ویلاري د وېستلو اراده لري هغوی ټول پاخه کافران دي او د داسې کافرانو لپاره مونږ هغه عذاب تیار کړی چې د هغو رسوا کوونکی او سپکوونکی وي د دې پر خلاف کوم کسان چې الله او د هغه ټول پیغمبران ومني او د هغو ترمنځ توپیر ونه کړي هغه ته به مونږ رومرو د هغو ثواب ورکړو او الله ډیر لوی تیریدونکی او رحم کوونکی دی دا اهل کتاب کنن له تاسو څخه غوښتنه کوي چې له اسمان څخه کومه لیکنه پر هغو نازله کړه نو لدین ډیره غټه مجرمانه غوښتنې دوی مخکې له موسی څخه کړي هغه ته دوی ویلي و چې مونږ ته په څرګند ډول خدای راوخه او د همدې سرکشي لامل په ناڅاپي توګه پرې تندر رالوېدلی بیا دوی خوشکای خپل معبودون یو په داسې حال کې چې دوی ښکارا څرګند نه کې نښانې لیدلې وي د هغې لپاره هم مونږ له دې ورتیر شو مونږ موسی ته ښکارا فرمان یعنی غلبه ورکړه او په دې خلکو مو د تور غر راپورته کړل اینمو د هغه فرمان د اطاعت وعده واخیستله مونږ دوی ته امر وکړ چې په دروازه کې سجده کوونکي نه نوځي مونږ دوی ته وویل چې د شنبې په ورځ د کبانو په ښکار سره تیرای مکوي او په هغه باندې مونږ له دوی نه کلکه وعده واخیستله په پای کې د دوی د وعدې ماتولو لامل او لدی کبل چې دوی د الله آیاتونه دروغ وګڼل او یو شمیر پیغمبران په ناحق ووجل او تر دې پورې وویل چې زمونږ زړونه پوښل شوي دي په داسې حال کې چې په حقیقت کې د دوی د باطل پرستیو په سبب الله د دوی په زړونو مهر لګولای دی او له همدې عمله دوی ډیر لږ ایمان راوړي
بیا په خپل کفر کې دومره پرمختګ وکړ چې پر مریم غټ بهتان ولګاو او په خپل ویل چې مونږ د الله پیغمبر مسیح عیسی بن مریم وجلای دی حال دا چې د واقعیت لمخې هغه نه هغه وجلای او نه په دار زړولای دی بلکې موضوع د هغه لپاره مشتبه وګرځول شو او کوم خلکو چې د هغه په باب اختلاف کړی دی هغه هم په اصل کې په شک کې ویدلی دي له هغه سره په دې باره کې هیڅ علم نشته دی صرف د ګمان پیروي ده هغه په یقیني توګه مسیح نه دی وجلای بلکې الله هغه خپل لوري ته اوچت کړ الله ډیر زیات زورور او د حکمت څښتن دی او له اهل کتابونو به هیڅوک داسې نوي چې د هغه مرګ نه مخکې پر هغه ایمان را نوړي او د قیامت په ورځ به هغه پر هغه شاهدي وایي لنډه دا چې د دې يهودي ګرځیدونکو د همدې ظالمانه چارچلن پر اساس او په دې اساس چې دوی د خدای له لارې څخه ډیر زیات منکول کوي یو سود اخلي چې له هغه نه دوی منکای شوی او په ناروا توګه د خلکو مالونه خوري موږ پر دوی زیاتره هغه پاک شیان حرام کړل چې مخکې ورته حلال او کوم خلک چې له دوی څخه کافران دي د هغو لپاره موږ دردناک عذاب تیار کړی دی خو په هغو کې چې څوک د پاخه علم خاوندان دي او ایمان لرونکي دي هغه ټول پر هغه هدایت ایمان راوړي چې ستاسو لوري ته نازل کړی شوی دی او په هغه چې له تاسو څخه مخکې نازل کړی شوی دغه ډول ایمان راوړونکو او د لمانځه او زکات ادا کوونکو او پر الله او د آخرت په ورځ ریښتینی عقیده لرونکو خلکو ته به مونږ ارومرو ستر ثواب ور په برخه کړو اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته په همغه شان وحی لګلې ده لکه چې نوح علیه السلام او له هغه وروسته پیغمبرانو ته ملګری و مونږ ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام د یعقوب علیه السلام زوجات عیسی علیه السلام ایوب علیه السلام یونس علیه السلام هارون علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته وحی ولېږله او مونږ داوود ته زبور ورکړ مونږ پر هغو پیغمبرانو هم وحی نازل کړی چې د هغو یادونه مولدین مخکې تاسو کړی ده او پر هغو پیغمبرانو هم چې د هغو یادونه متاتن نه ده کړی مونږ له موسی علیه السلام سره داسې خبرې کړې دي لکه څنګه چې خبرې کیږي دا ټول پیغمبران زیری ورکوونکي او ویرونکي لېږل شوي وو تر څو چې د هغو له پیغمبر کولو نه وروسته له خلکو سره د الله په مقابله کې څه سند پاتې نشي او الله په هر حال غالبیدونکی او حکیم او د پوهې څښتن دی که خلک نه مني نو نه دی مني خو الله شاهدی وهي چې څه هغه پر څه نازل کړی دي په خپل علم سره نازل کړی دي او پر دې پرختیا هم شاهدان دي که څه هم چې د الله شاهد کېدل بیخي کفایت کوي کوم خلک چې د دې منلو څخه هم په خپل منکرېږي او هم نور د خدای له لارې نه منکوي هغوی په یقیني توګه له حق نه ډیر لري په گمراهۍ کې لویدلي دي په همدې ډول کوم کسانو چې د کفر او سرغړونې لاره غوره کړه او ظلم او تیری ته املا وتړله الله به هیڅ کله هغوی ته بخنه نه کړي او هغوی ته به بل لاره نه کړي د دوزخ لاره پرته چې هلته به هغوی تل اوسیدونکي وي د الله لپاره دا څه ګرانه خبره نه ده اے خلکو دا پیغمبر تاسو ته تاسو د رب لوري له حق سره درغلای دی ایمان راوړئ همدا تاسو لپاره ډیره ښه ده او کوي نه منئ او په هیږي چې په اسمانونو او زمکه کې چې هر څه دي ټول د الله دی او الله هم د علم خاوند دی او هم د حکمت اے اهل کتابو په خپل دین کې افراط مکوئ او الله تعالی حق پرته بل هیڅ خبره مو منسوبوي مسیح عیسی بن مریم لدی پرته چې د الله یو پیغمبر او یو فرمانو نور څه نو چې الله مریم ته ولېږ او د الله له لوري او روح چې د مریم پر رحم کې د معصوم بڼه غوړه کړه نو تاسو په الله او د هغه په پیغمبرانو ایمان راوړئ او مو وایي چې خدای درې دی منشي دا هم دا تاسو لپاره ډیره ښه ده الله خو صرف همدا یو الله دی هغه لدین الوړ دی چې کوم څوک د هغه زوی اوسي د اسمانونو او زمکه ټول شیان د هغه ملکیت دی
او د هغو د ساتنې څارنې لپاره یوازې همغه کافي ده. مسیح اڅکره دا خبره شرم نه غني چې هغه د الله یو بنده وسی او نه مقربه پرښتې دا خبره د ځان لپاره شرم غني. که څوک د الله بندگی د ځان لپاره شرم غني او لوی کوي نو یو وخت به راشي چې الله ټول را ایثار کړي خپل مخې ته ودروي. په هغه وخت کې به هغه خلک چې ایمان راوړای دی نیک عمل غوړه کړی دی خپل ثوابونه به پوره بشپړ ومومي او الله به د خپل لورین لمخې هغه ته زیات اجر ور په برخه کړي. او کوم خلکو چې بندگی شرم ګڼلې او لوی کړي ده هغه ته به الله دردناک عذاب ورکړي او له الله نه پرته چې هغه د هر چا په ساتنه پالنه او مرسته ډاډلي له هغه نه به هیڅوک هغه هلته ونه مومي. اے خلکو ستاسو د رب لوري تاسو ته روښانه دلیل راغلی دی او موږ تاسو لوري ته داسې روښنايي درلېږلې ده چې تاسو ته په ښکارا څرګند لارښوونکې ده. اوس چې کوم کسان د الله خبره اومني او د هغه د پناه په لټه کې شي الله به هغوی ته د خپل رحمت او د خپل پیرزوینې او مهرباني په لمن کې ځای ورکړي او خپل لوري ته دراتک به ورته سم لار وکړي. خلق له تاسو څخه د کلاله په باب فتوا غواړي وایي الله تاسو ته فتوا درکوي که څوک بیا اولاد عمرې او د هغه یو خور وي نو هغه به د هغه نیمایي ترکه واخلي او که خور بیا اولاد عمرې نو ورور به د هغه وارث وي. که د مړي وارثان دوه خويندې وي نو هغوی به د ترکې له دریونه د دوو برخو حقداري وي او که ډیر ورونه خويندې وي نو د هر نارینه به د هرې ښځې په تناسب دوه چنده برخه وي. الله تاسو ته حکمونه تشریح کوي تر څو چې تاسو لار ورکې نشئ او الله په هر شي پوه دی.